څنګه ظاهري غذا سره جسم ته طاقت ملاويږي نو باطینی غذا سره روح ته طاقت ملاويږي. خو څنګه چې جسم بیماریږي او دانګي روح د جسمانی بیمارو د علاج لپاره جسمانی حکما او ډاکټران پکار دي او د باطینی او روحاني مرض د علاج لپاره روحاني معالجین پکار دي چې علما دي، صلحا دي، اتقیا دي، چې هغوی موږ ته د هرې بیمارۍ علاج ښیي. دارنګې څنګه چې د جسم بیمارۍ سره جسې ته نقصان رسیږي نو د روح بیمارۍ سره ایمان ته نقصان رسیږي. د دې وجه نه هر مسلمان هغه که هر څنګه دی نو د هغه کوشش دا دی چې زما ایمان سالم پاتې شي او د دې دپاره دی فکرمند وي. د دې دپاره د تصوف حاصلول دا ضروري دي چې انسان روحاني طور باندې تندرست پاتې شي او روحاني طور باندې چې دې تندرست پاتې شي نو په شریعت تک به دته اسان شي. اوس په شریعت د تک دپاره طریقت اختیارول دا ډېر لازم دي. زمونږ حضرت شیخ طریقت مولانا فضیلی قریشي صاحب چې زمونږ د حضرت مرشد صاحب د مرشد صاحب مرشد او کو کال لکه خیر جنوي نو د هغې د خانقاه دې وخت کې چې کوم سجاده نشین دی حضرت مولانا پیر محمد صاحب دامت برکاتهم العالیه خو هغې دې وخت کې د ترکو د شام او د مشهد په دوره دي که نصیب و انشاءالله کال به راولو که خیر. هغې فرمایي وی موږ سره طریقت شریعت ته د راوستو دپاره یو جال دی، یو ښکاري جال وغورځئ څه کبان ګیر شي څه ګیر نه شي. چې کم ګیر شي د هغې ګېډې صفا کړي شي د خلکو په پیدا راشي، چې کم ګیر نه کړي شي هغه همدقسې په ګن کې ټک پاتې شي د خلکو د پیدې دپاره هغې څه استعمال نه شي. اوس د تصوف حقیقت څه دی؟ نن څوک د افراط نه کار اخلي، څوک د تفرید نه. بعضې خلکو کشف او کرامات او تصرفات تصوف ګڼلي او بعضې حضراتو افعال او احوال او مراقبات تصوف ګڼلي دي او څوک وایي چې د تصوف نه مقصد په دنیاوي کارونو کې کامیابي ده او دارنګې په آخرت کې د بخلو ذمه داري ده. او بعضې حضرات وایي چې د پیر په توجه سره د مرید په خپل اصلاح وشي بس د ګناه خیال هم هغه نه راځي او دی په خپله په عبادت کې بس ولګي او په عبادت کې څه خطرات نه راځي. څوک د وحدت الشهود او د وحدت الوجود نظریاتو ته تصوف وایي دا امور صحیح نه دي. او بعضې حضرات تصوف سلوک او طریقت دا د شریعت هغه ضد ګڼي، دا هم غلطه ده. او بعضې جاهل صوفیان شریعت په کمه درجه کې اخلي او طریقت په غټه درجه کې اخلي، دا هم غلطه ده. دا ټولې د ګمراهۍ لارې دي. او د تصوف حقیقت څه دی؟ د تصوف حقیقت د شریعت په احکامو باندې چلیدل دي او د الله پاک رضا حاصلول دي. ځکه طریقت به د شریعت هغه تابع وي. موږ الله پاک پیدا کړو زمونږ دپاره لوی سعادت و رضوان من الله اکبر. د دې وجې نه مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي چې الطریقة والمعرفة کلاهما وزیران للشریعه، چې طریقت او معرفت دا دواړه د شریعت دپاره وزیران دي. او الطریقة خلاف الشریعة زندقة، هغه طریقت چې هغه د شریعت خلاف وي نو هغه زندیقیت دی. بیا د شریعت احکامات په دوه قسمه دي. هغه احکامات چې هغه ظاهر سره تعلق لري خوا د ماموراتو د قبیلې نه وي، لکه مونځ، روژه، حج، زکات، نکاح، بیع وغیره. او بعضې د منهیاتو سره تعلق لري چې هغه به نه کوي، لکه کفر، شرک، زنا، غلا، سود وغیره. اوس دې ظاهري احکامو ته علم الفقه ویلی شي، ظاهري احکامو ته علم الفقه ویلی شي. او هغه احکام چې د باطن سره تعلق لري نو که د ماموراتو د قبیلې نه وي، لکه د الله نه یره اختیارول، عقاید حقه اختیارول، اخلاص، صبر او شکر، یا د قبیلې د منهیاتو نه وي چې د هغې نه به ځان ساتي، لکه حرص، لکه تکبر،
لکه عجب، حسد، ریا. نو دی باطینی احکاماتو ته علم تصوف ویل شي. نو د تصوف حقیقت اصلاح نفس ته چې انسان کوم عادات او کیفیات د دې ټول کیفیات هغه حسنه وګرځي او کوم عادات او خصایل رذیله دي چې د هغې نه پاک شي. دې لپاره مجاهدې پکار دي. بیا یو اجمالی مجاهده د تصوف کې او یو تفصیلی مجاهده ده. اجمالی مجاهده کم خبرې کول، کم خوراک کول، کم اود کېدل او خلکو سره کم ملاوېدل. خو په دې کې به موږ میانروي اختیارو، داسې به نه کوو چې زموږ په صحت باندې اثر پرولي. او تفصیلی مجاهده په هغې کې اخلاق حمیده بڑاول دي او اخلاق رذیله پرېښودل دي. اوس اخلاق حمیده څونه دي؟ نو بعضې علمو 15 ګڼلي دي. اخلاق حمیده په هغې کې یو دا چې موږ هر وخت الله ته توبه وباسو. توبه، صبر، شکر، خوف، رجا، امید، زهد، توحید، توکل، محبت، شوق، صدق، مراقبه، محاسبه، تفکر او اخلاص. بیا بعض علمو چا کم ذکر کړی دي، چا زیات ذکر کړی دي. لکه اوس جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې د تصوف بنا په اتو شیدونو باندې ده، لکه سخاوت، رضا، صبر، اشاره، عظمت، ساده لباس، سیاحت او فقط. او دا د انبیو نه حاصل دي. لکه سخاوت د ابراهیم علیه السلام ورثه ده، دارنګې رضا د اسماعیل علیه السلام، صبر د ایوب علیه السلام، اشاره د زکریا علیه السلام، عظمت د یحیی علیه السلام، ساده لباس د موسی علیه السلام، او سیاحت دا د عیسی علیه السلام، او الفقر فخری، فقر دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورثه ده. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. کله چې تصوف سره باطن درست شي نو ظاهر هم درست شي. د دې وجې نه اصل تصوف څنګه ما ته ذکر کړو چې اصلاح الظاهر والباطن دواړه هغه درست شي. اوس هغه جاهل صوفي ګمراه دی چې هغه شریعت ساده الفاظ ګڼي او حقیقت طریقت ګڼي. طریقت به هغه معتبري چې د ذکر دا ټول نسبتونه ته اختیارې چې دا د شریعت موافق وي. جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي التصوف ذکر مع اجتماع ووجد مع سماع وعمل مع اتباع. یعنی تصوف د دریو شیزونو نوم دی. په اجتماع کې ذکر الله به نه پرېږدي، د الله نوم چې واورې نو وجد کې به راشي، په ځان به نه پرېږدي. او په عمل کې اتباع سنت. اوس د دې د حصول لپاره مراقبات دي، مجاهدات دي، ریاضات دي، اوراد او وظایف هغه اختیارول دي. اوس دا اسباب او آلات او ذرایع او سورسز شو. لکه څنګه چې د جهاد کولو لپاره آلات دي او څوک هم نه وایي چې په ټینک باندې جهاد دا ممنوع دی، په میزایل او په راکټ باندې او په کلاشنکوف باندې دا ممنوع دی. نو دا دا مجاهدات د تصوف دپاره دا آلات دي. اوس که څوک د دې مخالفت کوي هغه کس په غلطه دی. څنګه جهاد د اسلام حکم دی، اوس که یو سړی دی او دی میدان جنګ ته لاړ شي او دی په توره باندې جهاد کوي، شریعت دته د اجازت نه ورکوي. دی به هغسې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم. نو دارنګې اصلاح د نفس دا اوس قرآن کریم نه ثابته ده. اوس د سلاسل طیبه و وظایف دا د علاج نفس لپاره اهل الله خولی دي. څنګه قرآن کې د جهاد ذکر دی لیکن د توپ، د ټینک، د مشینګن وغیره ذکر نشته. نو مطلقاً قرآن او حدیث کې د جسم د علاج ذکر دی، لیکن موجوده وخت کې موږ د علاجونو ته وګورو، دا میډیکل لاین دی، دا سرجري لاین دی، دا نو د دې څنګه ذکر نشته. او د جسم علاج ضروري دی، نو دانګې د روح علاج هغه ضروري دی. او بیا ضرورت د مرشد او ضرورت د بیعت. په دنیا کې یو کارم بغیر د استاد نه کېږي.
یو سړی کو د ډرایورۍ کتاب والی وی ګورو خو چې دا مې ډرایوینګ دې زده کړی د ډرایور کېږي نه. یو سړی به هلته ټیلر جوړېږي چې د ټیلر استاد شاګردي وکړي، هلته به مصري جوړېږي چې د مصري صاحب د هغه شاګردي وکړي. نو دې وجې نه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، ایمان والو مانو یریږئ او د رښتونو خلکو سره شئ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی لکل شیء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفین، د هر یو شی او کان وي او دارنګې د تقوا کانونه دا د عارفین بالله د هغوی زړونه دي. دارنګې د بیعت اوس ټیم مختصر دی، بعد خلک په بیعت باندې رد کوي. ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. دلته د سړو بیعت ثابت شو او لاس هم ثابت شو، ځکه نارینه به بیعت په لاس کوي او کو پرس که داسې لکه څنګه مجمع کې عام سادر د یو بل په اوږه لاس، لیکن زنانه چې کوم دي یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، زنانه له په لاس باندې بیعت هغه نشي ورکولی. باندې خلک بیعت بدعت ګڼي. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. دا صحابي فرمایي چې ما د نبی علیه السلام سره بیعت وکړو د مونځ په قایموالي، د زکات په ورکولو او د هر مسلمان د خیرخواهۍ دپاره. نو دا خو صحابي او دا موقع د جهاد نه و چې بیعت جهاد و، او دی وخت کې د ایمان نه دی وروړی چې بیعت اسلام و. نو دا بیعت کم بیعت و؟ بیعت طریقت و. متعددو احادیثو نه عزتمندو دا ثابت دي. دا کم اعمال چې شروع دي، کو د مراقبې دي، کو دارنګې په د خپل یکسویۍ راوستو دپاره په سر باندې کپړه اچول دي، کو غایبانه بیعت دی، او کو دارنګې مرشد د خپل مرید په سینه باندې لاس کې دي، توجه ورکول چې دي، دا ټول خلاصه ده د حدیثو نه ثابت دي. د اجمالي 2 منټه کې خپله خبره تاسو ته کول غواړم. الحمدلله موږ ډېر خوش قسمت یو چې الله پاک داسې مجالسو سره زموږ هسې بې څه تعلق نصیب کړی دی. د دنیا او آخرت نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت د الله پاک دیدار دی. د الله پاک دیدار دنیا کې څوک نشي کولی، خوب کې کولی شي، او آخرت کې چې د الله پاک دیدار چاته نصیب کېږي نه به مؤمن وي کو کافر وي، ابا مومن وي. آخرت کې به مومن څوک وي چې د دنیا نه د ایمان سره تللی وي. اوس د دنیا نه چې ایمان سره څوک لاړ نو ته حسن خاتمه نصیب شوه. اوس د حسن خاتمې لپاره کوم اعمال دي؟ نو یو د سترګو حفاظت، چې د دې نه موږ ځو چې د سترګو زنا موږ ونه کوو. نه دیکھیں نہ دیکھیں انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ګورئ څوک چې پردو ښځو ته ګوري، څوک چې بیګیري هلکانو ته ګوري، دی د الله نه حیا نه کوي او الله د ده نه بیا هم حیا کوي. الله پاک ډایرکټ موږ ته نه دی ویلی، نبی علیه السلام ته فرمایلی دي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. محبوبه د امت دې سړو ته دی وایه، محبوبه د امت دې زنانو ته دی وایه چې دوی د خپل نظرونه ښکته ساتي. او څوک چې د نظر حفاظت کوي الله پاک به ده لره 5 قسمه نعمتونه ورکوي. یو د سترګو حفاظت سره د ایمان خوږوالی نصیب کېږي. او د ایمان د خوږوالي 5 علامات دي. یو سړی وایي چې ما ته د ایمان حلاوت نصیب دی کو نه دی، نو لومبۍ علامه دا ده چې عبادت کې به دې مزه وي. 2 نمبر شهوتونه پرېښودل به درته اساني. 3 نمبر مشقت پورته کول به درته اساني، بیګا تاسو نه یخنه کې شپې کړي. 4 نمبر په مصیبت کې به راحت مومې، او صدمہ و غم میں میرے دل کی تبسم کی مثال جیسے غنچا کے رخاروں میں لٹک دیتا ہے. اور 5 نمبر رضا بالقضا، رضا بالقضا دا اللہ پاک دی طرف نه سوي باغی بستا صبر وي. 2 نمبر د مسواک پابندي. نن موږ مسواک نن زموږ جیب کې څنګه شیخ صاحب وختي فرمایل زموږ ګوتې دا په مسواک نه لګي، په تسبو باندې نه لګي، په ټچ موبایل لګي، په نور شیزونو باندې لګي. نو د مسواک پابندۍ سره الله پاک خاتمه بال ایمان نصیب کوي. شکر ادا کول، ټول وایي الحمدلله، او صدقه ورکول، اهل الله سره کمال محبت اختیارول، او الله پاک سره
کمال محبت د جنون تر حده پورې او د الله پاک د یری نه ګناه پرېښودل. ادارو ولولی دل کی ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گری کا گھونٹنا مزدور کرتے ہیں. سر فروشی جان فروشی دل فروشی سب سے ہی پی کی خون آرزو پھر کیف جامع قرب دے. د الله د یری نه ګناه پرېښودل او دارنګې د اذان جواب ورکړو. نن موږ اکثر خلک یاره د کم ورکم نو تا نن د سونه خبرو جواب ورکړی دی. د غیبت جواب دی په غیبت ورکړی دی، د بهتان دی په بهتان ورکړی دی. ته خود لیک دی الفاظو ته سوچوکا الله اکبر. د دې وجه نه ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. بعض مفسرین فرمایي د دې د ټولو نه بهتر تفسیر هغه اذان دی چې مؤذن یې کوي په ټول خلق خپل غاړه خلاصه کړه او د کلمې په یوې کثرت سره ورد کول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د الله پاک نه د حسن خاتمه سوال کول چې یا الله کله دنیا نه رخصتېږم الله د ایمان د دولت نه محروم مکې. او د هغې لپاره یو بل اسان عمل ده چې ماښام د 2 رکعتو سنتو کې په یو کې قل اعوذ برب الفلق او په بل کې قل اعوذ برب الناس. او د الله دوست جوړېدل دا اسانه خبره ده. د چا ګیري ني الله دې توفیق ورکړي. د چا بونډې وي درې واړه طرف ته دی الله پاک د موټي کم از کم توفیق ورکړي. ګیټه ښکاره ساتي، ګیټه نارینه ښکاره ساتي. د سلی رشته نه زیاتو حدیثو کې راغلي دي. او دارنګې زنانه به د خپل خاوند تابعداري د خپل پردې لحاظ موږ تاسو سره د زنانو هم د خپل سترګو حفاظت هم د خپل ژبو حفاظت کوو به انشاءالله. دغسې الله هم دې د خیر نصیب کا، الله هم د دارینو سعادت نصیب کا. هذا واخر دعوانا الحمد لله.